په غزني ولایت کې په لومړي ځل د ځمکنیو توتو حاصلات زیات شوي او بزګران یې له کښت څخه خوښ دي. د غزني ولایت یو شمېر بزګران وایي چې په یاد ولایت کې د لومړي ځل لپاره ځمکنیو توتو ښه حاصلات ورکړي او ښه ګټه یې ورته کړې. محمد حسن په غزني ولایت کې هغه بزګر دی چې په لومړي ځل یې دې ولایت ته د ځمکنیو توتو بوټي راوړي. محمد حسن وایي لومړی ځل یې 2000 بوټي له هرات ولایت څخه راوړي او کله چې د ځمکنیو توتو نتیجه ولیده چې ښه ده، له هغه وروسته یې 40,000 بوټي راوړي دي. محمد حسن وایي چې سږ کال یې ښه ګټه ورته کړې او ډېر عاید یې لاسته راوړي دي. دی وایي د ځمکنیو توتو پالنه اسانه خو عاید یې زیات دی. نوموړی زیاتوي چې که حکومت او نور مؤسسات یې لاسنیوی وکړي، له غزني ولایت څخه به د افغانستان ټولو ولایتونو ته ځمکني توت تولید کړي. موږ اوله دغه توت 2000 بوټي راوړل چې نتیجه مې ولده، نتیجه یې ښه وه. بعد هم تقریبا 45,000 بوټي راوړل، اوس نتیجه یې ښه ده او ډېر ښه عاید لري. تقریبا 1 کیلو یې په 300 روپۍ قیمت لري او د فشار او شکر او دغو دپاره ډېره ښه ده. د غزني ولایت د کرنې ریاست رئیس عبدالولي کوچي وایي چې دوی تر څنګ ولاړ دي او لاسنیوی یې کوي. کوچي وایي هر راز مرستې ورکولو ته چمتو دي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په غزني ولایت کې په دې اواخرو کې د ځمکني توتانو یا توت زمینی کرکیله ډېره ښه وده کړې ده. دا یو ډېر ښه ځای دی هغه بزګرانو لپاره چې نشي کولی خپلې مځکې نه هغه اعظمي استفاده وکړي او ښه محصولات مارکیټ ته وړاندې کړي. موږ همکار یو، خدای مکړه که چیرې دوی په مزارعو باندې کوم امراض یرغل کوي، د غذایي موادو قلت رامنځته کیږي، اګرو تخنیکي مسایلو کې دوی مشکلات لري. زموږ تخنیکي ټیمونه د مشورې ورکولو په حد کې همیشه دوی ته د خدمت کولو لپاره حاضر او آماده. د غزني ولایت د بڼوالۍ او مالدارۍ مؤسسې مسؤل صدیق الله کلیوال وایي چې سږ کال په غزني ولایت کې زیات شمېر بزګرانو د ځمکنیو توتو بوټي ایښي. نوموړی وایي چې ځمکني توت په ډېره کمه ځمکه کې زیات حاصلات ورکوي. هرات تقریبا $3 $2 همداسې توت راوړو، همدلته د خپله تکثیر کړو، زیات یې کړو، رواج یې کړو چې اوس خوشبختانه په ولسوالیو کې زیات خلکو کرلي دي او ولایاتو ته انتقال شو له دې کورې چې او له ډېرې کمې ځمکې څخه تاسې ولیدو چې ډېره کم اندازه ځمکه ورباندې نیولې ده، خو تقریبا 3.5 لکه 4 لکه شاوخوا عاید له دې کمې ځمکې څخه اخلي. د یادونې وړ ده چې غزني ولایت کې دا لومړی ځل دی چې په دومره زیات شمېر د ځمکنیو توتو بوټي ایښودل کېږي چې تر اوسه بزګران هم د دې بوټو له ایښودلو څخه خوښ دي او وایي چې حاصلات یې ښه دي. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني. شمله د حقیقتونو هنداره 80.1 FM.